ښه نو زده کوونکو څوک به راته ووایي چې د نن ورځې درس مو د څه په اړه دی؟ معلم صاحب جمعي مصنوعي پولیمیرونه لولو. آفرین فرهاد جانه، څه پوه شوې؟ معلم صاحب زه هره شپه د راتلونکي ورځ لپاره درسونه مخکې له مخکې ځان سره لولم. واباسه نفرنګ بیا شروع شو. حسن جانه دا خو ډېر ښه کار دی او خورا ډېرې ګټې هم لري. تاسو ته هم زما توصیه دا ده چې مخکې له دې نه چې ټولګي ته راشئ هغه درسونه ووایئ چې په هماغه ورځ کې به یې په ټولګي کې لولئ، تر څو چمتو اوسئ او په ټولګي کې په درس باندې ښه پوه شئ. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، تاسو ته هم نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. د نن ورځې په خپرونه کې د مصنوعي پولیمیرونو ترڅنګ یو لړ نور موضوعات هم درته لرو. راسره پاتې شئ تر څو دغه مهم موضوعات په ګډه مخته یوسو. راځئ چې لومړی عنوان او د زده کړې موخې وګورو. د درس عنوان: جمعي مصنوعي پولیمیرونه او پولي ایتلین. د زده کړې موخې: زده کوونکي به د درس تر پای وکولای شي چې مصنوعي پولیمیرونه تعریف او د جوړېدو طریقه بیان کړي، د مصنوعي پولیمیرونو ډولونه وپیژني او د هر یو ځانګړتیاوې او بېلګې تشریح کړي، د پولي ایتلین جوړښت او ډولونه توضیح کړي، ځینې مهم مصنوعي پولیمیرونه او د هغوی کارونې بیان کړي. ډېر ښه زده کوونکو، د درس عنوان او د زده کړې موخې مو ولیدې. د نن ورځې په خپرونه کې به د جمعي مصنوعي پولیمیرونو او د هغوی په ډولونو، د پولي ایتلین په جوړښت او د مصنوعي پولیمیرونو په ارزښت او د هغوی په کارونه به رڼا واچوو. حسن جانه، ته څه فکر کوي چې دا مصنوعي پولیمیرونه به چیرته جوړیږي؟ معلم صاحب که رښتیا ووایم زه هم په همدې فکر کوم چې دا څنګه جوړیږي. خیر د حسن جانه، دا به هم زده کړې، زه به یې درته ووایم. ګورئ زده کوونکو، مصنوعي پولیمیرونه د طبیعي پولیمیرونو برعکس د انسانانو په واسطه په فابریکو کې جوړیږي. پلاستیک د دې پولیمیرونو یوه ښه بېلګه ده. معلم صاحب پلاستیک مو یاد کړل. زما هم د حسن په څېر دا پوښتنه د ډېر وخت وه چې دا پلاستیک به د څه شي جوړیږي. عباس جانه ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. ښایي دا پوښتنه د ډېرو په فکر کې وي. ګورئ، پلاستیک یوه عامه اصطلاح ده چې د پولیمیرونو بیل بیل ډولونه رانغاړي. دا پولیمیرونه د خامو تیلو څخه د اخیستل شویو مونومیرونو یوه برخه ده. د خامو تیلو د برخو د جلا کولو په پروسه کې هغه برخې چې ترلاسه کیږي هغه بیا ماتیږي او الکینونه ترې ترلاسه کیږي چې ځینې د مصنوعي پولیمیرونو د جوړېدو لپاره مونومیرونه دي. راځئ زده کوونکو چې لومړی یوه معلوماتي ټولګه په ګډه وګورو او بیا هم خپل درس ته دوام ورکړو. مصنوعي پولیمیرونه. مصنوعي پولیمیرونه هغه لوی کیمیاوي مواد دي چې د مونومیر په نوم له کوچنیو واحدونو څخه جوړ شوي دي او معمولاً د صنعتي او کیمیاوي طریقو په واسطه ترلاسه کیږي. دا ډول پولیمیرونه کولای شي چې جمعي او انقباضي یعنی کانټراکشن ریاکشن تعاملونه سرته ورسوي. ښه نو زده کوونکو، د مصنوعي پولیمیرونو تعریف خو مو ولیده چې هغه لوی کیمیاوي مواد دي چې د کوچنیو مونومیرونو د یوځای کېدو څخه لاسته راځي او د دې ترڅنګ دا ډول پولیمیرونه کولی شي چې جمعي او انقباضي یا کانټراکشن ریاکشن تعاملونه هم ترسره کړي. ښه نو زده کوونکو، په دې برخه کې خو کومه ستونزه نه لرئ؟ نه معلم صاحب. ښه نو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو د زده کړې په موخو کې ولیدل، مصنوعي پولیمیرونه ډولونه هم لري. راځئ چې وګورو چې کومه ډولونه لري. زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو دلته په دې چارت کې ګورئ، مصنوعي پولیمیرونه په دوه برخو ویشل شوي دي، یعنې دوه ډوله دي چې یو ډول یې ترموپلاستیک دی او بل ډول یې هم ترموسیټ دی. حسن جانه، ډېر په ځیر ورته ګورې، څه فکر کوې چې په دې ډولونو پوه شوې؟ معلم صاحب نور خو نه پوهېږم، مګر د دې اول له نوم نه داسې راته ښکاري چې په دې کې به ټول شیان پلاستیکي وي.
خیر دی حسن جانه، دا به هم وګورو چې ستا خبره څومره سمه ده، خو له دې وړاندې به یوه لنډه دمه واخلو. قدرمنو لیدونکو، اوس هم یوه لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته بېرته راګرځو، زموږ سره پاتې شئ. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، بیا هم ستړي مه شئ، د خپرونې دویمه برخه ده. راځئ چې په دې برخه کې د ترموپلاستیک او ترموسیټ په اړه لا نور معلومات هم په ګډه وګورو. ترموپلاستیک پولیمیرونه. ترموپلاستیک پولیمیرونه د مصنوعي پولیمیرونو یو ډول دی چې په ګرمېدو سره نرم او د شکل ورکولو وړ ګرځي او همدارنګه په بیرته سړېدو سره بیا ځلې کلکېږي. دا ځانګړنه د دې سبب ګرځي چې دا عملیه څو ځلې تکرار شي. د ترموپلاستیک پولیمیرونو له بېلګو څخه کولی شو چې له پولي ایتلین، پولي پروپلین، پولي وینایل کلوراید، پولیسټرین او نایلون څخه یادونه وکړو. آیا په دې برخه کې کومه پوښتنه لرئ؟ معلم صاحب، ترموپلاستیک پولیمیرونه څنګه نرمیږي؟ عباس جانه، لکه څنګه چې مخکې وویل شول، په دې کې پلاستیکي توکي شامل دي. فکر وکړئ چې ژمی دی او ته غواړې چې یو پلاستیکي پایپ په اوسپنیز پایپ کې دننه کړې او نه کېږي. څه کول پکار دي؟ اول کار چې کوو، پلاستیکي پایپ ته باید دومره حرارت یا تودوخه ورکړو چې نرم شي او په اسانۍ سره په اوسپنیز پایپ کې دننه شي. اوس نو راځئ چې په دې برخه کې د مصنوعي پولیمیرونو دویم ډول یا ترموسیټ پولیمیرونه وپیژنو. ترموسیټ پولیمیرونه. ترموسیټ پولیمیرونه د مصنوعي پولیمیر یو ډول دی چې له شکل ورکولو وروسته د بیا ځلې لپاره د ویلې کېدو او د شکل د بدلون وړ نه دی، چې مشهورې بېلګې له سیلیکان او میلامین فارمالدهاید څخه عبارت دي. ښه نو زده کوونکو، په دې برخه هم پوه شوئ انشاءالله؟ هو معلم صاحب. هو، او دا هم مه هېروئ او په یاد ولرئ چې پولي وینایل کلوراید یا هم پی وي سي یو د مقاومو او کلکو پولیمیرونو څخه دی چې په ساختماني صنایعو، د برېښنایي مزو، د کور په کړکیو، دروازو او ځینو نورو وسایلو کې ترې کار اخیستل کېږي. دغه ماده د لندبل او نورو کیمیاوي موادو په مقابل کې مقاومه ده. راځئ زده کوونکو چې اوس هم د پولي ایتلین په اړه معلومات په ګډه وګورو. پولي ایتین چې د پولي ایتلین په نوم هم یادېږي، د ایتین مونومیرونو څخه لاسته راځي. دا پولیمیر د منشعب زنځیر د شمېر له مخې د لوړ یا ټیټ کثافت لرونکی کیدای شي. منشعب زنځیر هغه کوچنی زنځیر دی چې د اصلي زنځیر څخه بهر راوتلی وي، لکه د ونې څانګې. عباس جانه، ته خو سم د پولیتین غوندې چې سړی سره لږ زره ټوکې وکړي شکل یې بدلېږي. حسن جانه، بیا دې د عباس ځورول شروع کړل. ګوره، پام کوه چې خفه یې نه کړې. معلم صاحب، عباس خو راباندې ډېر ګران دی چې ویې نه ځورم، زړه مې طاقت نه کوي. خدای مو تل سره خوښ او سوکاله لره. معلم صاحب، که د ایتلین ډېر مالیکولونه سره یو ځای شي، نو څنګه پولیتلین ورڅخه لاسته راځي؟ ښه نو زده کوونکو، څنګه مو خوښه ده چې د دې موضوع د لا ښه پوهېدو لپاره یوه معادله وګورو او حل یې کړو. معلم صاحب، دا خو د چا خبره غوړي لا غوړي. ښه نو ښه پام ورته وکړئ. ښه نو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو په سکرین باندې ګورئ، کله چې د ایتلین مالیکولونه د 250 سانتیګریډ درجې د تودوخې او د 1000 نه تر 3000 پورې د اتموسفیر فشار لاندې پولیمرایزیشن شي، په پولي ایتلین مالیکولونو باندې بدلیږي. معلم صاحب، اوس د پولي ایتلین پکې څه شی شو؟ دا خو به واضح شي حسن جانه، خو د هغې وړاندې به یوه لنډه دمه واخلو. قدرمنو لیدونکو، بیا هم یوه لنډه دمه اخلو، د دمې وروسته بېرته زر راګرځو، زموږ سره پاتې شئ. بیا هم ستړي مه شئ قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، د خپرونې درېیمه برخه ده.
په تېره برخه کې مو د پولیمیرونو په ډولونو باندې خبرې وکړې. اوس هم راځئ چې پاتې موضوعاتو ته بیا هم دوام ورکړو. ښه نو زده کوونکو، په تېره برخه کې خو مو پولي ایتلین وپېژانده. اوس هم راځئ چې د پولي ایتلین په ډولونو خبرې وکړو. ګورئ زده کوونکو، تاسو ته په سکرین باندې ښکاري چې پولي ایتلین 3 ډولونه لري. د لوړ کثافت لرونکی پولي ایتلین یا های ډنسټي پولي ایتلین، دویم د ټیټ کثافت لرونکی پولي ایتلین یا لو ډنسټي پولي ایتلین، دریم هم متراکم شوی پولي ایتلین دی یا کراس لینک پولي ایتلین. فرهاد جانه داسې راته ښکاري لکه زړه کې دې چې کومه خبره یا پوښتنه وي. معلم صاحب فرهاد به وي نو پوښتنه به دې وي، داسې هم کېدای شي. حسن جانه، پوښتنه کول خو کومه بده خبره نه ده، لا ډېره ښه خبره ده. پوښتنه کول څو ګټې لري. پوښتنه کول ستاسو په زده کړه کې مرسته کوي، پوهه مو لوړوي، او که چېرته تاسو هم په کوم ځای کې پوښتنه درلوده نو کولی شئ چې زما نه یې وپوښتئ. معلم صاحب حسن کله څوک آرام پرېږدي چې ما به آرام پرېږدي. معلم صاحب په اصل کې خبره مې زړه کې دا وه چې ښه به نه وي دا 3 بېلګې زده کړو تر څو د حسن څخه ګډوډ نه شي. هو فرهاد جانه، دا خو به حتما په همدې خپرونه کې زده کوو. نو راځئ چې وګورو چې دا 3 برخې څه دي او په اړه یې معلومات هم وګورو. د پولي ایتلین ډولونه. د لوړ کثافت لرونکی پولي ایتلین هغه پولي ایتلین دی چې د مستقیمو زنځیرونو لرونکی دی، لوړ کثافت لري او د مینځونکو موادو په بوتلونو کې کارول کیږي. ښه نو زده کوونکو، لومړی ډول خو تاسو ولید. ښه نو اوس به وګورو چې د ټیټ کثافت لرونکی پولي ایتلین څه ډول دی. د ټیټ کثافت لرونکی پولي ایتلین هغه پولي ایتلین دی چې د منشعب زنځیرونو لرونکی دی او ټیټ کثافت لري او د پلاستیکي خلطو په جوړولو کې کارول کیږي. ښه، دریم ډول هم په ګډه سره ګورو او بیا د مهمو مصنوعي پولیمیرونو په اړه په ګډه معلومات ګورو. متراکم شوی پولي ایتلین هغه پولي ایتلین دی چې متراکم شوي د نورو پولیمیرونو په پرتله د زیات پایښت یا استحکام درلودونکي دي، د مقاومو او کلکو شیانو په جوړولو لکه د برېښنایي توکو په پوښونو کې کارول کیږي. ښه نو زده کوونکو، تر دې ځایه تاسو کومه پوښتنه نه لرئ؟ نه معلم صاحب. نو څنګه مو خوښه ده زده کوونکو چې یو لړ مهم مصنوعي پولیمیرونه در وپېژنم؟ معلم صاحب دا خو به ډېر ښه شي، هغه د چا خبره نیکي او پوښتنه. ښه، نو معلوماتو ته ښه فکر وکړئ تر څو مو په ذهن کې ښه کیني او په راتلونکي کې مو هم په یاد وي. مهم مصنوعي پولیمیرونه. پولي پروپین مصنوعي پولیمیر دی چې د پروپین مونومیرونو څخه جوړیږي. پولي وینایل کلوراید یا PVC د کلورو ایتین یعنی وینایل کلوراید مونومیرونو څخه لاسته راځي. همداراز پولي تترا فلورو ایتلین د تترا فلورو ایتین مونومیرونو څخه او پولیسټرین د سټرین مونومیرونو څخه د پولیمیرایزیشن په وسیله لاسته راځي چې ډیری وخت یو بار مصرفه پیالو او د خوراکي توکو په بسته‌بندۍ کې کارول کیږي. پراخ شوی پولیسټرین د بسته‌بندۍ او لیږد پر مهال د توکو د ساتنې لپاره کاریږي. د کاغذونو عادي سریخ یا PVA سریخ د پولي وینایل اسیتیت پولیمیر دی چې د وینایل اسیتیت د تکرار شویو واحدونو څخه جوړیږي. دا لفافو هغه سریخ دی د دوی د خولو د سریخولو لپاره کاریږي. هم د پولي وینایل اسیتیت څخه جوړ شوی. ایتایل سیانو اکریلیک یو ډیر قوي جذب کوونکې ماده ده چې د سوپر ګلو په نوم پیژندل کیږي. د سوډا بوتلونه د پولي ایتلین ټریفتالت څخه جوړیږي. دا ډول پلاستیک د بیا کارونې وړ دی، یعنی ماتیږي او بیا د مونومیرونو په بڼه راګرځول کیږي تر څو بیا پولیمیر شي. د بیا کارونې پروسه د دې سبب ګرځي چې د کثافاتو په ډیروالي کې کموالی راشي. که دا مواد بیا نه کارېدلی نو د بوتلونو، پلاستیکي لوښو او بسته‌بندۍ ډیر کثافات به راټولېدل.
د نفوس د چټک زیاتوالي له امله دا یوه جدي چاپیریالي او ټولنیزه ستونزه جوړېدای شي. له مهمو نویو مصنوعي پولیمیرونو څخه یو د پولي لکتیک اسید یعنې PLA دی چې د پلاستیکي پیالو او نورو بسته‌بندیو لپاره کاریږي. دا د لکتیک اسید پولیمیر دی چې د بکتریا د قندونو د تخمر له لارې ترلاسه کیږي. دا قندونه له جوارو یا قندو څخه ترلاسه کیږي چې نوي کیدونکي سرچینې دي. د PLA ځانګړنه دا ده چې بایو ډیګریډیبل دی یعنی په طبیعي ډول تجزیه کیږي. همدارنګه په طبي برخه کې د منحل کیدونکو پوستکي ګنډلو لپاره هم کاریږي چې په وخت سره په بدن کې له منځه ځي. بله بیلګه پولیګلایکولیک اسید دی. راتلونکي کې کیدای شي موږ داسې توکي ولرو چې د خوړو ساتونکي قطۍ په څو ورځو کې په طبیعي ډول تجزیه شي یا د سوډا بوتل په کور کې بیا وکارول شي. ښه زده کوونکو په دې برخه کې کومه پوښتنه لرئ؟ نه معلم صاحب. ډېر ښه زما تکړه زده کوونکو، نو خدای دې وکړي چې د نن ورځې درس مو بشپړ زده شوی وي. راځئ چې اوس هم د زده کړې پایلې په ګډه سره وګورو. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې مصنوعي پولیمیرونه هغه لوی کیمیاوي مرکبونه دي چې د مونومیرونو له کوچنیو واحدونو څخه د صنعتي او کیمیاوي طریقو له لارې جوړیږي او په دوو ډولو یعنې ترموپلاستیک او ترموسیټ ویشل کیږي. ترموپلاستیک پولیمیرونه په ګرمېدو سره نرمیږي او په سړېدو سره کلکیږي، خو ترموسیټ پولیمیرونه له جوړېدو وروسته بیرته نه ویلې کیږي او نه د شکل بدلون قبلوي. پولي ایتلین د ایتین د مونومیرونو د پولیمیرایزیشن له لارې جوړیږي او د لوړ کثافت، ټیټ کثافت او متراکم شوي ډولونه لري چې هر یو یې ځانګړې فزیکي ځانګړتیاوې لري. پولي ایتلین د بوتلونو، پلاستیکي خلطو، برېښنایي پوښونو او نورو صنعتي توکو په جوړولو کې کاریږي. نور مهم مصنوعي پولیمیرونه لکه پولی پروپین، پولی وینایل کلوراید، پولیسټرین، پولی تترافلورو ایتین، پولی وینایل اسیتیت او حیاتي تجزیه منونکي پولیمیرونه لکه PLA د بیلابیلو صنعتي، کورنۍ او طبي موخو لپاره کاریږي. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې چې بیا هم ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تاسو هر یو په لوی خدای سپارم. ښاد او بریالي اوسئ.